نن نصیر ملک تللی و دلته احتجاج هم روان دی د قومي تپو چې کومه دی وسره د قومي مشران چې دي قومي تپې چې دا تللي وو والته یې غوسره مذاکراتو خبره وه دا مذاکراتو باندې خبره وه یقیني خو دا ریاست غواړي چې موږ وسلار واخلو موږ ټوپکر واخلو موږ دوشکیر واخلو موږ ټوپکر واخلو نو دا ماحول دغه طرف ته جوړوي چونکې دا چې دفترونه دو نوستی دلته ایسی نوستی ډي سي نوستی ډي پی او نوستی دا څه یې پرانوستی همدغه یې پرانوستی چې دغه نه لوډ شو موږ خبره ورسره وکړو نو په داسې ځله کې د قابل مذمت او ډېر افسوس او ډېره عجیبه غوندې واقعیت وکړه یو اقدام اوچت کو چې هلته موږ مشران لوړل هغو سره جرګې په شکل کې هغو سره د مرکې په شکل کې د امن او امان د صورتحال او دغه علاقې باندې خبرو کولو لپاره او بیا په واپسې کې دو گرفتار کړ دا قابل مذمت دی دا یو شرمناک او انتهایی د بزدلۍ یو اقدام دی چې دا حکومت او ادارې کوي پولیس ته هم دا خبره کوو چې ګوره یوه خبره مې واوروه ډي پي او په خپله کمره کې ناستی والله که نه ورسره دا غم شته چې دلته امن او امان څه صورتحال دی څه روان دي په میدان کې وګورو تاسې په تیرو کې دا غونډی چې یا د جمرو چې سبا بل سبا یې دام دی لوس نه وځي مو دا خبره مې پې کړې یو دام د منځه روان دی زه دا خبره کوم چې دا کم مشران یې نیولي دي برای مهرباني وکړه در پرېږه دا دغه معاملاتو د دغو مسایلو حل کېدلو لپاره لګیا دي کارپرېز یې نه خول نو چې څومره مسله روشي یا نقصانات وشي یا خلکو کې اشتعال روشي دا ډي پي او ذمهدار دی ډي سي ذمهدار دی او هغه خلک ذمهدار دي چې د امن او امان برقرار ساتل نه غواړي انشاءالله موږ پر امن خلکو دغه ټولو دنیا ته پته وه بس دا چیغې مه وو چې موږ پر امن یو پر امن یو هم الحمدلله کوکخیل قوم هغه قوم دی چې کله دا دو د شیطاني رقص معامله روانه کړې وه په 2012 نردېلې نو کوکخیل چېرته نه تنظیم جوړ کړو نه چېرته پکې لیډر راغلو داسې چې هغه کم تنظیمي هغه دي وسله یې راخیستې وي نه پکې داسې مرکزونه وو نه پکې شی خو بدقسمتۍ نه دا ریاست او دا ادارې او دا ډي پي او دا ډي سي دا دغه خبره ته موږ جوړوي چې موږ دلته مرکزونه جوړ کړو او بیا هماغه شونې شهرانه پرسان وي او معامله دغه ته ورسېږي چې بېعزتي وي او بیا دم نشي وتی نو خداداره دا رحم وکړو دا خلکو باندې دا خلک فوري را پرېږه دا د تو سره د مسایلو حل کېدلو لپاره ټیبل ټاک دپاره درومي دا دلته داخل چې موږ ورغونډ یو دغه نه ورغونډ روزانه مسلې دي مسلې جوړوو حل کوو نه موږ د حل کېدلو کوشش کوو موږ نن علامتي خبره کوو نن مو هغه عیني خبره کوو خو عین او دستور قانون نه ولکه اسټبلشمنټ مني نه ولکه وزیر اعلی مني نه یې ولکه ګورنر مني او بیا پسې راشه ډي سي او اوس رئیس او سره نور والله بله که نه عین مني او نه قانون مني بیا هم دا سوال ورته کوو درخواست کوو چې خداداره د الله لپاره د فساد نه لوس وباسه د خلک په فساد ما اچوه په خلکو کې اشتعال ما اچوه پوره من خبره ته موږ تیار یو چې کومه خبره وي انشاءالله موږ بیا هم سره کوو بیا به یې کوو موږ بیا هم په خبرو باندې یو قایل یو د خبرو خو دا کوم حالات چې تو راخستی یو دا کومه مسله چې تو جوړه کړې یو کوي یې دا به ګوره خان نشي نه به تو سره خشي نه به ډي سي لخوا شي نه به ای سي لخوا شي نه به د پبلک لخوا شي عوام له ګوره دا یو غلط اقدام دی دا د بدماشۍ نظام دی دا د فرعونیت نظام دی دا چې کوم په مونږ کوي دا د بربریت نظام دی د ظلم نظام دو چلوي خو د ظلم نظام ګوره ډېر کم چلېږي د علي رضی الله عنه قول دی وایي چې ظلم نظام نشي چلی خو د کفر نظام چلی شي او یقینا چې دوه قدمه دا د کفر نظام د هغه د ظلم نظام نه مخکې دي هغه د کفر نظام ته بهتر دی اچلی دی شي خو د ظلم نظام نور نه منلی شو نه یې برداشت کوو لهذا مونږ تاسو ته دا اپیل کوو ډي پي او ته چې که نصیر ملک صاحب اسرا کم نور چې کوم گرفتار کړل شوي خلک دي دا ته سبو 10 بجو پرې تاسې رها نه کړل او څه معامله څه نقصانات وشول ذمہدار به ډي پي او وي ذمہدار به ډي سي وي او انتظامیه به وي خیبر نو موږ ټولو ته هم دا اپیل کوو چې ګوره موږ د جیلونو نه نه ډورېږو موږ یې فایرونو نه نه ډورېږو دا وګوره دا اوس حالاتو کې وګایې خونولي چې و دا روان و صرف دا هم راته شوی د ای ډي پیزو لپاره یې د فوډ پیکج او وینټر پیکج سامان روان کړی و او هغه دغو ظالمانو سکیورټي فورسز نه پرېښود او خیر دغو مقصد څه دی دا څه لکه څه شی نه جوړول غواړي موږ خو پرامن خلکو موږ خو همدرد خلکو د انسانیت او د انسانیت په لار تلونکي خلکو خو دا هم نه غواړي دا هم نه برداشت کوي چې کم خلکو باندې بمبونه یې موږ ورغورځوي چې دغو له موږ بسکټ ورکړو دغو له موږ چېرته لږې یخې اوبه ورکړو
دا هم نه برداشت کوي په خپله خو یوه روپۍ هم نه ورکوي ګوره هغه ای ډي پیز روان دي نه اوس دا سیسټم شته چې دا به چېرته درومي شپه به چېرته کوي خوري به چېرته پله شپه چېرته روان دي دا د ریاست ذمهداري و هم نه پوره کوي هغې پوره کېدلو لپاره چې موږ ملګري لوړل نو یو ویګا نه پرېښول نو انشاءالله موږ به پرامن دنیا ته به دا وښوو چې موږ پرامن خلکو دا ریاستي ادارې موږ سره ظلم و جبر کوي خو نور د ظلم و جبر چې کله دا وخت در تنګ شي د اف آی آر او د ګرفتارۍ دغه مطلب دا چې دا بزدله په وروستو شاته کېدلو باندې دي انشاءالله دا شخص خور دی دغه شکست خوړلی دی ځکه چې دا بې فایرونه کوي او دا نامه باندې فایرونه په بله نامه به بوځي نو انشاءالله د جمهوریت سیاسي اتحاد تمام سیاسي پارټۍ او تمام چې څومره تنظیمونه دي لوکل فلایي څومره سبا 10 بجو پورې دا اوس هم رابطه وشوه که سبا 10 بجو پورې تو موږ دا خلک پرې نه خول او دا د دلته په قوم کې حاضر نه کړل څه نقصان چې کېږي ډي پي او او ډي سی بي ذمهوار اوسي انشاءالله هر یو کس 15 کس راولو که نه نور نه دا وعده سره وکړو هر کس به 15 کس راولو نور انشاءالله مالک یو کس هم په پاس کې یاره بند کړي ول دا ټول شي Guardi, mo prego, guardi. ظلم کا نظام ہم نہیں مانتے ظلم کا نظام نہیں مانتے شرم کرو حق کرو شرم کرو حق کرو نصیر کو رہا کرو نصیر کو رہا کرو مرحبا 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 شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو قباد پولیس قباد پولیس قباد پولیس ایسی جیسی مرداباد ایسی جیسی مرداباد ایسی جیسی مرداباد دا وخت روان یو لار ظلم خلاف روز ظلم ظلم
शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो دا د ملک نصیر دارا کې احتجاج دی کوم چې دوی शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो تابق بندول غواړي تر تابق چې باندې شي د بیا بار باندې نو پاسه سره کېږي शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो بیا مړه ما غیا وسلا چې مور په پس کې ټول ملک نصیر کو 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 یوه خبره تا کوم چې دا ډي پی او راووري چې کم تاوان وشو کم نقصان وشو دا ډي پی او دا اس ایچ او دا ډي اس پی ګون دا به زموږ وي ځکه چې نصیر ملک د خپل علاقې پر امن غوښتو د خپل علاقې حق یې غوښتلو نصیر ملک ته مذاکرات ولا وغوښتلو نصیر ملک سره تو چې کم ظلم وکړلو دا خو ته داسې و لکه ولما سړی له روشي و تو چې کم دی نصیر ملک ته چې کم دی په خپل کور کې چې کم دی ریسور کړلو و گرفتار ته کړلو نو اول خو یې موږ دا گرفتاري موږ نه نامنظوره ځکه چې تو چې کم دی ظلم کړی دی و ظلم چې کم دی یو سړی هم نه مني هر سړی چې کم دی د حق دپاره بیا اوس هم چې ته وي د حق دپاره بیا ودرېږي وروره د خلکو نه ځوان خېل روډ بلاک کړی دی کوز هغه باندې
روډ یې بند کړی دی ट्रैफिक बिल्कुल बंद इमरजेंसी लियर चीनी बस لکه څنګه یې ملک نصیر گرفتار کو دا د ټول پښتون आवाज گرفتار کو د قبایل आवाज گرفتار کو د قوم او پردي आवाज گرفتار کو د قوم کو خیل आवाज گرفتار کو سبا چې کندي همدغه شان دي نور د قوم مشران نسی ځوانان ونسی ټول قوم ولس ته مې اپیل دی چې هغه راشي تر دغه پورې چې منظور پښتون ته مې اپیل دی هغه پی ټی ایم چې کوم احتیا کړی دي هغو ته مې اپیل دی چې راشي او دلته د موږ سره د پرامن درله په احتجاج کې شرکت وکړي ځکه چې دی د موږ د پښتنو توهین وکړه ملک نصیر دا د پښتنو نماینده و ګنډاپور موږ سره دا وعده کړې وه وزیر اعلی سی ام هاوس له زه پخپله موږ تللی وو ما په مخ یې دا وعده وکړه چې کوم اف په پښتنو باندې شوی دی او په ریګلال ما باندې شوی هغه زه ختموم دم چې کندي هغه یې ختم نه کړو هغې باوجود یې د مونږ قومي مشران چې کندي ونیول نو یو ځل بیا زه په قوم باندې اواز کوم په کوکوخیل باندې اواز کوم په شپږو ټاپو باندې اواز کوم چې بایپاس لا راشي او دلته مونږ سره په احتجاج کې شرکت وکړي یا جهنم پاک افغان شهره د هر شي ترانسپورت لپاره بند کړل شوه او احتجاج شروع دی La clase بل نورا مخکې څه نه بوځي شیخه ملک صاحب تراشه لږ دا احتجاج برا کې ته څه وایې څه ویل غواړې عوامو ته بس بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله تعالی چې دا کم احتجاج مونږ شروع کړی نو مونږ دا د ملک نصیر د رهایۍ دپاره شروع کړی او ملک نصیر چې رها نه کي نو ان شاء الله تعالی چې توڼۍ به مونږ بندوو اسپتالونه به مونږ بندوو هر څه به بندوو و ان شاء الله تعالی چې هغه پرې بند وي چې تر کومه پرې ملک نصیر نه وي راوتی او دا حکومت ظلم شروع کړی دا حکومت چې کوم دی سړي نه په زور دهشتګرد جوړوي وړ کې سړي نه په زور دهشتګرد مه جوړوه
دا پر امن خلک دي دغه ټول عمر امن غوښته د امن د پوره منډه والی د امن د وروستلو پوره هر قسم قرباني کړي او ته چې کم دی چې کم ظلم دې شروع کړی او دا کم بربریت دې شروع کړی نو دا ورور دا عوام نور نشي برداشت کولای دا عوام چې کم دی امن پوره هر ټیم اوس وشتوي او ان شاء الله تعالی موږ پر امن خلک یو موږ وسه پرم د امن خرابېدو کوشش نه کړی او دا ما ټول عمر چې کم دی د امن خرابېدو کوشش کړی او د دغه عوامو نه چې کوم د دهشتګر جوړ کړي دي او بیا یې هم دغه عوام ویجلي دي نو دغه شی موږ نور نه غواړو موږ امن غواړو او ټول عمر چې کوم دی موږ د امن خبرې کړي مهرباني چې موږ مسلمان نه یو عمله کوم دی او غوړ یو درېمه خبره ده چې موږ پوره من خلک یو موږ پنځه اویا ورځې درنه ورکړه پوره من ورکړه په کاملم نو متکړه خبره کوم ده حکومت هم نکسون نه کړه خبره کوم ده او دا خبره وکاو چې څوک موږ سره ظلم کوي ایک په والا چې نو ما وګړو خبره کوم ده او چې په جوړه به تا وکړو ځکه چې دا حکومت کې خپل عمر غوندې وینو بیا موږ سره ظلم ما کوي موږ پوره من احتجاج د پر خبره کوو دای په مو باندې دهشتګردي افایرونه کوي اوس دا خبره کوم ته چې ناصر ملک یا موږ یا کوګ خیل کوم دا دهشتګرد یو دهشتګرد خلک دي چې کم خلک موږ ماشومان ولي او موږ کورونه باندې بمباره کوي هغه دهشتګرد دي دهشتګرد موږ نه موږ پر امن خلک یو موږ د خور شهري خبره کوم ته کاکم نه شناخته مصر دا چې په بار مشاب سم دی کم چې دوباره پاکستان محب وطن يم دومره ته محب وطن دی امونه په ولا کې محب وطن دې خبره کوته بل دا خبره چې وار وی دی په وار وی دا څه چې وار وی دا شو خالد راي یو خبره دا وروا چې دا شو خالد راي دا شو خالد دا اوس سمو خبره کوته شو خالد موږ سره غیر هندستاني غیر خلقي کار وکړو دغه مخکې ډېر ریاته چې چوکونه وو ډي پي او وو نو خلک وو خو موږ مالک وکوخه د لوسو شو چولای دغه باوجود چې موږ هر وخت وو سره اوس مالک څه خبره پرتلو به خبره کې گرفتار اول دائم سونی کو خلاف ورزیم دو موږ سره مره واش خلاف ورزیم دو بل دا خبره ډي پي او ته وروا ډي پي او کار دومره پټ پټ غلای وي ولا پټ پټ د لوس په نو زه خبره کوم ته مهرباني وکړه دا خبره او چې سړی سپویل لاس پجل وزر کا کار وزر ته نه کړ او سپوی کو خیل کوم یا پریدي هر شی او خبره کو دا ما ور ډي پي او و دا تنظیم یو د ما ور وي ځکه چې ځکه شروند څه کوم کولای کښروند څه کنټرول کولای اوس څولنه کوم ته چې خیر دی ما توصیل لاسو ما جل لاسو اوس په څولنه کې موږ بشون یو ته خو کاسه په پیرې موږ مشون د وزن نشول او خلاص نشول بیا کښونه موږ کوبونه بهر دي به څه شوی دغه ډي پي او و دا تنظیم د ما ور دی او ما علينا Kampali yunga. Начали. دلته کوم بل ولاره ده نشته سبا کوم څه لاره تللی बंद का صدر से خلق ولا هو بچرش کې درته به یاره د قوم په خیر دی کیلو با څه ډول کوي راونه بس ته چې څو یا نو خلګری کارو ته یا خلګری کارو کشر میں نہ کہ نیو پلانکای وڈنگ نہیں
ما صبر دې وکړو مضبوط صبر دې وکړو کینی ټول وکین ان شاء الله تعالی دا خبره چاټه په تقریرونو باندې ولاګه کوي دا د هر چاغه نه خبره ته خو وتا نور شاتو سیده نور شاتو چې دا پولیس ولا څه په کنه یې ډانډي و دا هر خبره یو ځای دا هر څه ترتیب جوړاو خلک څنګه راغلم ځای په ځای کینو पुलिस वाला चाबा हर बोल दो बार सो ये कौन सर सेला है che चाबा हर बोल दो न सो ये कौन सर सेला है هلا ټول کینو کینا مهرباني وکړه کڅوکا یو منټ لراغلی 2 منټ لراغلی دی ټیک ټاک هم داسې ویلور خو یو خو په راغلی وو په ځل راغلی زه په ځای باندې کینو اوس پته لګی چې څوک ته ځل راغلی چې زه په ځای باندې کینو ټول مهرباني وکړه देनो भाई तालो का چې کوم یو ته وځي هغه ته ورسته شي نصیر ملک یا د نور مشرانو گرفتاری نه ده دا ټوله د قوم کوکی خیل گرفتاری ده نن په ملک نصیر باندې راغله مخکې من دغه شانتې حالات د مونږ په دا مشرانو باندې تیر شوي دي د مونږ په دا ځوانانو باندې تیر شوي دي خو مونږ همیشه لپاره منتشر وو یو کېږو نه په یوه خوله کېږو نه سره مهرباني وکړو تاسو ځای په ځای باندې کېنو ځای په ځای کېنو ورکه نصیر ملک په گرفتاری خطا و ټول وکړو نو خپانو بس داسې ولورو ته ماشین راغلی په ژوند ته خو کا ورو شو کا مرګ ته یو ته څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا صرف په ژوند ولا کا ته خبره ورو شي نه دا صرف د ملک نصیر گرفتاری نه ده دا د دغه ریاست یو ځل نه دی بار بار یې د مونږ په دا قوم باندې ظلمونه وکړل د مونږ په دا قوم باندې جبرونه وکړل خو دا شانتې داسې یو ظلم یا جبر نه دی پاتې چې د هغه مونږ په خپل ذهن کې سوچ وکړو او وایو چې دا کیسه یې راسره نه وکړې هر څه یې راسره وکړل دا صرف د نصیر ملک گرفتاری نه ده زه بار بار دا خبره کوم دا د مونږ تاسو ټولو گرفتاری ده باید چې مونږ یو موټی شو یو خوله شو او دا شانتې سره یو ځو شو دوی چې کم د اف آی آرز کړي دي تاسو ته پته ده اوس یې مختلف پانیرو جوړې کړي د نصیر دپاره او د بل ملګري دپاره دوی چې دا گرفتاري وکړله جعلي اف آی آرز یې کړي دي که هغه یې دلته په قوم کوکي خیل په مشرانو او ځوانانو باندې کړي دي یا یې په قومي جرګه باندې کوز په دا پی ډي اې کې چې کومه جرګه شوې په هغې باندې یې کړي دي اوس یو دا کیسې دورو جوړی چې دا په یاد کې نیولی خو دا اف آی آرز چې دي دا بزدلانه حرکت دی یو ګټیا حرکت دی او دا د پولیس یو خپله بدنامي چې دوی کوي مونږ دوی ته عزت ورکوو خو دوی په خپل عزت باندې دا بې غیرته نه پوهېږي مغه شانتې دله حرکتونه کوي دا هم د دغې خاورې باشنده دي دا هم د دغې خاورې بچې دي باید چې د سوچ د عقل نه کار واخلي د یو پنجابي یا د سندي په خوله باندې دود تېر نه اوسي نن که دوی ته ډي پي او دا خبر ورکړی وي چې تاسو د ملک نصیر ونیسو په کار دی چې شاه خالد یا بل دې بخښنه کړې وي چې څه یې ونیسو څه چل شوی تور غوښته یې جرګې دپاره اوس یې ونیسم نو دا په دا باندې نه کېږي دلته کېنو انشاءالله تعالی په ښه خبره به کوو او تر هغې پورې به دا روډ بند وي چې تر څو پورې د مشران رو پرېښي نه وي او دوی معافي نه وي غوښتلې مهرباني وکړو کېنو سموي هغه باندې توصیل خو هم باندې دولت هم باندې دولتونه هم باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر افسوس مو کم دی نصیر ملک کسو چې کوم اول شتاولو او دا وکړه تعداد باندې غونډه 200 کسانو وتلې زه غونډ کوم کوخیل ته څومره سیاسي پارټي دي مشران او کشران او سیاسي او سټوډنټ کومه هغه یو د میسج کوم چې روزو کا باندې وي کا جامي کا د جمرود وي ځکه موږ نن غیرت وکړ دی دا یو نصیر نه دا په غونډ افریدي باندې په غونډ پښتون باندې دا د گرفتاری شوی یو دا یو نصیر ملک نه دا باندې موږ سترګې پټې کوو یقین وکړه چې سبا نه دا د لګون د پلوټو نه دا موږ کولو ته نوځي ځکه دا په سړیتوب او په شرافت باندې پوه شول دا دهشتګرد دي دا دهشتګرد څنګه چې آیس پاوډر کونیم خرڅي په خیبر کې ځکه غلطي موږ دوه چې موږ आवाज نه وشتو موږ پنځه وخت موږ کوو یقین وکړه په ول بل کې موږ د موږ قبول شي چې موږ حق خبره ونکو او حق اواز چا نه کو دا غریبانو اواز چا نه کو ځکه دا پولیس په کار دو چې
ځان کې سړیتوب پیدا وکړي دغه افریدي بچیو کني په ول لوبیل شي هغه عمل تاسو موږ شو کنه چې ټول پښتون او پنجابي یا تاسو دې ځکه موږ پنجابي خلاف اوسو پنجابي نه تاسو یې پاسه یو ځکه تاسو دغه افریدي بچیو او تاسو چې کم نه راکاتو کو لکه شرم کو دا تاسو په خپل پلان باندې ګرفتاری وکړه خپل ځګ ګرفتاری وکړه خپل ورور ګرفتاری وکړه دا یو نصیر مله ګرفتاری نو دا غونډه افریدي ګرفتاری یو ان شاء الله موږ روډو باندې وی جیلونه موږ به راغلي دا خو جیل دی ان شاء الله موږ سر قرباني ورکوو دغه افریدي پره څنګه ډول شو یو نصیر ملک دی ان شاء الله نصیر ملک ګریډي کو زکوم قانون باندې کوي ان شاء الله درغونچوي کوي په قوم کې 200 کسان نور دي کا اویو کني ان شاء الله دغه قوم اواز موږ شتو ځکه او موږ لاس دا زه ګورنمنت لا دی بیرو ته میسج ورکوم لا چې دا باندې ګرفتاری واپس کې کني موږ ورته ته دفتر لورته ته اول لو بیا چې دغه دفتر نه زترو باسم ځکه ته پنجابي یې خپل خور خپل اختیار موږ باغ کې ته بدمعشي کوي د پنجابي بچیا ته نو نسل او نو ذات او نو قوم معلومي ول ته موږ بدمعشي کوي دا به غیرته موږ کوکي خیل دی یا افریدي دا ته ساتلی دا به غیرته کوکي خیل دی موږ خپل مشر خپل پلان عزت کوي د پنجابي په تاسو شرم او یا عزت وکړ دی نو نشته ان شاء الله زه ته ویلان یم لا نو سویلتا کني بیا بل سټیپ ان شاء الله موږ لیو سنټر وی بیا تحصیل وی ان شاء الله موږ نور بغاوت کوو په شرافت باندې وخت دی Bueno, cocina papi, donato papi, para para chivia o sapala papi. تر کومه پورې چې موږ په عزت کې مشران دلته موږ ته حاضر کړي نه وي دا در نه اوتغه پورې جاري وي لکه څنګه کوکو خیل قوم په بګوړي کې 75 دن تر نه ویر کړه و یې تیرا چې کومه مساله وه هغه څنګه ته حل کړه همدغه شانتې اوته تر نه وي موږ شپږ دلته وي دلته ورونه بلاو لرګي وبلاو کمپاوند وغواړو دا زموږ هرات دی زموږ سرلښکر مشر یې نیولی دی د پښتون اواز یې دفن کړی نیولی دی انشاءالله وتعالی ټول قوم ته مې ګوره اپیل دی چې نن خپل غیرت څرګند کړه و چې نن یې ګوره څرګند نه کړې قسم یې پخوا وي چې ګوره بیا بنګړي واچوه بنګړي نن یې ملک نصیر ونیوه سبا له ګوره تا نسي وروه سبا له د تا په کور نه وځي دا بې عزته خلک دي په دغو کې ټکه عزت او غیرت نشته دا د ټول پښتون مشر و بلکې د افریدي مشر و نن خپل غیرت ګوره څرګند کړه قسم دې خبره نه پیږي موږ به عزت کوي او دوی باندې هغه پښه چې په نه
هلو وحيدة جدي سعيد سيبچو دا هغه موبایل کې چارج لوړ او هغه وروړه کنه پاور بینک نه کیږي مړو به تکړه شکل نه به چارج لوړ موبایل تکړه شکل دومره مهرباني وکړه ملګري چې لږ په خبرو کېلو چې خبره سره پوه شو چې څه کول دي او څه خبره اندو دا داسې لوړ واغوئ بلې بیا خو احتجاج نه دی کینو ته ذکر کینو مهرباني وکړه کینو ورامن ترې کینو بس کینو بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول دا کم فعل د مونږ د قومي مشرانو سره شوی دی چې د مذاکراتو په نامه باندې هلته د ډي پي افیس نه یې وغوښتل کله ډي پي افیس نه دوی بیا بهر راوتل دوی په حمله وکړه او په یوه درویژن اف آی آر کې هغه ټول اعلان کړه نیم کسان په اف آی آر کې وسره نامې هم نه وین ګرفتار یې کړ په سختو ټکیو کې د هغه غندنه کوو مذمت یې کوو انشاءالله چې موږ دا کم قومي سټرګل دی کم دا قومي جدوجهد دی دا په یوه کس پورې په یوه سړي پورې تړلی نه دی د موږ قومي سټرګل جدوجهد و جاري وي و دا هم واوري ټولې ریاستي ادارې دې واوري چې موږ خپل مشران دومره بې عزته کوم نه دومره عزت هم نه کوو که څنګه مشران د موږ دپاره د هر یوې خبرې دپاره تیار وي هر وخت یې خپل سر په تلي کې ایښی وي موږ همدغسې د خپل مشران موږ ته قدرمند دي هلته عزتمند دي و چې د کومه پېرې د دغو مشرانو عزت نه وي ګټلی تر هغه وخته پورې ولته ناست وو دلته مشران ناست دي چې څه فیصله راسره کوي موږ ځوانان موږ ټول چې دومره د کور کسان یو مکمل یې ملاتړ یو په هر قسمه د هغه په هره توګه باندې یې ملاتړ کوو اوسه د موږ دغه خبراتو په دغه ځای کې چې د موږ دغه احتجاج تر هغه وخته پورې جاري وي دا کم مشران چې د موږ نیولي دي چې په پوره عزت سره یې دلته واپس موږ لا راوستلي نه وي بقایا چې کوم د موږ پښتون قومي جرګه د هغه مشران هم رارسېدلي دي د هغه مشاورات هم روان دي هغه وخت خپله خبره کوي خپله فیصله وکوي خو د کوکو کې خیل دغه اعلان دی دغه خبره ده چې کوم مشران د موږ نیولي دي دا یې واپس په عزت سره موږ ته نه وي راوستلي نو د موږ دغه احتجاج دغه پرلت دغه درنه و تر هغه وخته پورې جاري وي نور ښه په تسلي سره کښېنو د ټینټونو د هر یوه شي غم وکوو همداسې یې نه پرېږدو خو که په دغه شي کې ورته کمزوري راغلو اوس یې ملک صاحب ونیوم دومره خلک پرې راجمع شول خو که بل څه به یو کمزوری کس ونیوم نو هغه وایي ته د کم مطلب هېڅوک وایي دا اوس پورته کولو پاتې نه شي نو لحاظه ټولو ته خواست دی چې ښه په منظمه طریقه سره ښه په مکمله منصوبه بندي سره د خپل جدوجهد و تر هغه وخته پورې جاري ساتو چې کومه پېرې موږ نه داسې خبره راغلې نه وي چې د ټول کونسل په اتفاق شي یا د مخکې د بل له اعمال اعلان وشي ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم بس محترمو دا شی نه وي نن سبا د حق غوښتل ډېر سخت دي حق غوښتل داسې لکه سړی په سکوراټو باندې روانېږي یا غزو باندې پښېږي نن سبا دغو ظالمانو حکمرانانو ته دغو نه حق غوښتل دغو ته صحیح خبره کول دوی ټولو نه غټ دهشتګرد دا سړی دی
چې خپل قوم اوس پورته کوي او خپل قوم خبره کوي بس ان شاء الله نصیر ملک و داس خلق نوول وشي او خلاصيږي و موږ هغه پرې ختم کړای چې مرګونه هم کېږي ان شاء الله و د قوم او د قوم حق خبره وکړو اوس داسې وکړو تاسو خوښئ دا قومي سالنه د هر ته تاسو بیل شو او نوجوانانو بیل شو سیاسي ته هم بیل شو یو خبره موږ په باندې کوم نه بیا خبره وکړو چې په خبره موږ کړه په باندې مخکې بیا عمل شو صحیح وکړو ان شاء الله دا میډیا په واسطه باندې کله چې په موږ باندې دا موږ په مشرانو باندې کوم فایرونه وشول نو په دا کې موږ لا د خیبر پختونخوا سی ام وزیر الله ګنداپور او اسرا چې کوم دي د مونږه ام بي ای منسټر سی ان ډبلیو او اسرا چې کوم دي ام ان ای اقبال افریدي او سہیل افریدي په نگرانۍ کې مونږ لا د ډي سي او پېښور کمشنر هم نوستو مونږ لا یې دا یقین دهاني راکړه چې کوم اف آی آرونه چې کوم دي شوي هغه که په ریګیلال ما کې وي او که هغه د تیرو په هغه درنه باندې وو نو مونږ لا یې دا یقین دهاني راکړه چې دا اوس چې کوم دي ختمو نو مونږ وویل چې بس دا خو ډېره ښه چې دا ختمو مونږ هغه کومې خبرې چې وې هغه مونږ چې کوم دي دوسرا په اګرش وو هغه جرګه چې کومه وه هغه اختتام ته ورسېده او کومې فایرونه چې وو هغه چې کوم دي دو ختم نه کړل مونږ د ځای نه د کوکوخېلې طرفه دا پیغام ورکوم ام پی ای سهیل لام و ام ان ای اقبال لام چې دی راشي و د دغې خبرې وضاحت ته دلته قوم کوکوخېل ته پیش کړي چې آیا له موږ سره کومې وعدې شوې وې قوم کوکوخېل سره هغه اف آی آر متعلق هغه وعدې څه نه پوره نه کړی شوې یا که کمزوری وي و د کومه کمزوري وي نو هم د راشي د قوم سره غږ بدرګه کړي و چې را نه شي ټیک ټاک مونږ دو په خوله باندې کومې خبرې چې وې دو په نگرانۍ باندې مونږ کړې وې نو مونږ بیا هغې پاره قوم کوکوخېل خپله خبره کوي و یا د قوم کوکوخېل منځ له راشي و دا کم خوار چې ډي پي او نن د مونږ مشرانو سره وکړو دا د ام ان ام بې عزتیو د ام پي ام بې عزتیو د اوپریدین بې عزتیو و د ټول پښتون بې عزتیو دا مونږ قوم کوکوخېل نه برداشت کوو و نه یې برداشت کوو همداسې یو که نه تقوى السلام روشو و سياسية تهود بلام روشو وعمدان وعقوب روشو هذا يخبروا هذا خوا تقوى الخبر دورې منډېلې دلته شاته خبره کوي بس مال کته وو صدر زيبا يلا اول تذكر جابوا جبريل وشور الكنترول कुछ जरा गुजारा हुआ वायदा तमाम अस्सलाम نجيب سبت خيي
غازان بخوجي زرغوري خلونه تجيرو منطقين نصر الأخوان کینو ټول کینو صحیح کینو چې موږ ته کینو دا ټول کینو ټول په خپل ځای باندې کینې خبره شروع کوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو نن موږ دلته په ایمرجنسي کې چې راغونډ شو دا صرف د یو غرض دپاره چې زموږ دلته نه صرف د کوکخیل کا مشر بلکې ټول پښتون کا مشر ملک نصیر کوکخیل د ریاست لخوا په ناجایزه باندې او په جعلي فیارو کې گرفتار کړل شوی دی نو په دې له کبله دلته مونږ دا ټول خلک راټول شوي دي دلته مختلفو ګوندونو مختلفو پارټو د تحریکو او د پښتون قامي جرګې خلک هم راغلي دي هغه ناست دي هغه به یو طرف ته خبره کا خو دلته به مونږ په خپلو ځایونو باندې ناست یو او دې خبرې غندنه به کوو ملک نصیر کوکخیل ولې گرفتار کړی شو دغه 13 میاشت کې د ټول پښتون قامي جرګې د قربتوب کړی هغه کوربه و خلکو ته یې ویلي وو چې زما خیبر زما علاقه ستاسو لپاره هر وخت تابعدار یو او دغه کوکخیل کوم دغه خیبر ټول پښتون قام له داسې مېلمستیا ورکړې وه چې هغه په دنیا کې مثال نه میلاویږي او هغه په آینده کې هم دا اراده وکړه چې انشاءالله زه به تاسو سره ولاړ یم هغه بیا تاسو مخکې وکتل چې په کورمه کې کوم حالات خراب وو هغه لپاره یې جرګه جوړه کړه کورمې ته لاړ او په هغه کې یم میاشت یې هغو تیږې په تور باندې ورکړو اوس هغه یم میاشت پوره کېدو واله وه دی واپس روانو د خلک برابرولو جرګې یې برابرولې نو د ریاست ته دا خبره خوښه نه وه چې دا په هر ځای کې چې دا امن خبره کا دا تاسو کتلی دي په پښتون قام کې چې چا د امن خبره کړې ده چا د یووالي خبره کړې ده چا د پښتون د پرمختګ خبره کړې ده نو دا ریاست دوی باندې ظلمونه کړي دي هغه یې په کبوتخانو کې اچولي دي هغه یې په جیلونو کې اچولي دي هغه یې مختلف قسمه تکلیفونو سره مخ کړي تاسو په خپله باندې نه چې پښتون تحفظ مومنټ د 13 میاشت کې چې دا کومه جرګه راغونډه کړې وه په همغه باندې پابندۍ ولګولې دوی له شناخت کارډونه بلاک کړه دوی له پاسپورټونه بلاک کړه دوی له کاروبارونه بلاک کړه خو هغه اوس هم نه اراده لري او په میدان موجود دي مونږ سره دلته د خیبر پښتونخوا د پی ټي ایم صوبایي صدر هم موجود دی خیرالامین صاحب او داسې مونږ سره د مرکزي کور کمیټۍ ممبران هم چې دې خبرې نه خبر شو په ملټو کې ځان راورسول دلته مونږ سره موجود دي انشاءالله العزیز مونږ قوم ته دا ډاډګیرنه ورکوو چې پښتون تحفظ مومنټ چې څنګه یې د پښتون د قام د عزت او د ژغورنې وعده کړې خپل قام سره دا وعده به انشاءالله په آینده کې مونږ خپل قام سره یي او داسې ټول مونږ تاسو ته په انشاءالله په هره موقع باندې به موجود یو مشران لګیا دي چې څه فیصله مشرانو وکړه او آینده لپاره انشاءالله هغه باندې به مونږ ستاسو ټولو اتفاقي ډېره مهرباني ډېره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څومره مېلمانه چې راغلي یو څومره د قوم کوکخیل د غیرتي ځوانان مشران کشران راغلي یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تیز کړئ قدرمنو د موږ سره خو بس ظلم هم روان دی و د حد نه بهر ظلم ورسره روان دی د ریاست طرف نه خو دا خبره د مو د طرف نه تاسو ټول قوم کوکخیل ته بلکې ټول پښتون ته بلکې ټول اپریدي ته ریکویسټ دی چې ملک صاحب دا ولاکه نه د کوکخیل مشر دی و نه ولاکه ګوره د اپریدي مشر دی دا تاسو په الله یقین وکړو چې د هر مظلوم و د هر پښتون مشر دی که نه په یوه پارټي کې دی که نه حساب کې اخس یو واحد دغه خبره نه چې دای د هغه خبرې
دیوال جوړیږي چې په کنځو کې ظلم کېږي هغه ظلم خلاف دیوال جوړیږي و هغې باوجود دا مشر دا مخلص مشر د مونږ د ریاست ونیوه اوس و مونږ انشاءالله وتعالی چې ګورانۍ نه کوو ګوره امن طریقې سره و د مونږ ناستایي وي د مونږ درنه پرلاتو په هر ځای کې په پوره امن طریقې سره وي خو د ما دا توجیج دی و دا مې زړه غواړي چې د ملک صاحب شپه په کور باندې نه وي راغلې نو د ما شپه په کور په تاسې ته د ما د طرف نه د ما د زړه د کومې نه دا اجازت نه میلاویږي چې مونږ شپه په کور باندې راشي صحیح ده که نه منظوره ورته ټولو هغه که دلته کینو که په ګړوله څو که د تحصیل مخې ته کینو چې کوم ځای د تاسې خوښ وي او فیصله ولې مونږ ګوره د مشرانو دماغ پاخه وي چې مشران کومه فیصله وکړي په فیصله کې مونږ مداخلت نه کوو خو تلل د مونږ تر هغه پورې کور ته مناسب نه دي دا ګوره که لوړې و تو تر هغه پورې شپه په کور کې وکړه والله که تو یوه قرباني کور ورکړي والله که تو نه عزت جوړ شي که نه قرباني تو کار وکړي که نه یو کردار د تو کار وکړي بله خبره ده چې له واورو ګوره الله ومنه کوکي خیله تو ته د خاص بالخصوص تو ته ویم چې ګوره منظور پښتون خو ګوره غون پښتون یو ویرکی دی و هغه چې چا سره بیلیږي یا چا سره کیني یا چا سره خبره کوي نو دا خل نه کوي چې بیا هغه ټول پښتانه پسې روان وي ته ګوره چې هلته مشر غږ وشي چې مشران بیلیږي و خبره کوي صلاح کوي نو ته ټول پسې روان شي تو اعتماد نشته تو د موغو کې پرخړی ته د کوم په اصولو نه پوهېږې دا مشر هر سړی وي دا وزیر اعظم هر سړی جوړېږي که څه مطلب ده ګوره یو دا کور پرېږدو مشران خو بس ټیک شوه که نه یو 15 شپږ لاس وي 12 وي 14 خبره وکړي و هغه یې ټول قوم ته بیا واضحه کړي هغه ځان پرې پوه کړي بس یمو اخري و ارماني وګوره د زړه نه خبره ده چې کور لا تا پرې نه سو چې ملک صاحب شپه په کور باندې نه وي و د شپه چې په کور وي مونږ په کور وي چې د په کور وي مونږ په کور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا اف آی آر دی چې کوم مونږ درنه و بیا ریګي ماډ ټاون کې دا پښتون موومېنټ باندې شوی و دا مونږ سره پی ټي ولا ملګري اوس خبر کیږي ما د پی ټي ولا مینګانو بیګانو زو سیاسي ولا کې خبره کوم اسی ګبي شروع کړای اسی ګبي لغسته دا پسې ما اوس موږ ته وویل ام پی او ام ان اف کې نو سو چې دغه اف آی آر زما وایي کله دغه گرفتاری شو بیا مونږ په خپل وکړه ام ان او ام پی ویل او سیم ویل اوس تاسو څوک چې په خپل دیو کې چې راشه تکینه تو کوم ودا موږ سره کړی و کوم مې موږ سره کړی و دا خو نه چې کپنې سنو تر څو دی چوکلا الته خپل علاقې غم کو خپل مشران غم کو خپل خويندو مې غم کو سیاست وکړو په دغه کې کو دا نه چې تاسو موږ خپل روایتونه موري خپل هغه نه کباینه خبرونه موري دا دنه و ان شاء الله جاري و پرې موږ ورته سیم هاوس له ورته سیم هاوس په والله بلا چې بندو ځکه موږ زه دا ودا کړی و چې هغه موږ زما ور یو برتو کې نه ولې ولته چې په والله بلا کا په هیڅ خبر دی صرف ډایلاګونه ونی فلمونه ډایلاګونه ونی دا فلمونه ډایلاګونه کار نه موږ پښتانه یو بیا افریدي یو خبره وی چې خبره وکړي چې سره کې دومي سره دی ورته ویلا او دوی کې دا هغه نشته زه لکه مینیم بیت یم چې راشه ته د کوم خیل کوم گرفتاری شو یو دغه وضاحت دوکا و دغه تسلیم ورکوي چې د کسانو زب څومره د خلاص کامله نو راس غاب نه لګوله تاسو غاب راغستای او موږ په علاقې کې سیاست نه کوو الته چې خبره کوي او بیا سر تر صاحب تاسو خبرې وکړو سر تیر سویلا زه کوم خیل ته تومره مشران دي کینو زنه ماتنګو دا اپی روستوت وینچا په چې کوم